نړۍ په تیره پیړۍ کې په 2 نړیوالو جګړو کې ژوند وکړ چې لسګونه میلیونه خلک پکې ووژل شول. دغه خلک د هغوی د دین، سیاسي افکارو او قومي اصلیت له کبله وژل شوي دي. له جګړې وروسته د نړۍ مشران د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه سره راټول شول. هغوی د بیلابیلو هیوادونو، بیلابیلو سیاسي سیستمونو او بیلابیلو مذهبونو او هیوادونو استازیتوب کوو. هغوی جګړې ته د پای ټکي کېښودو او د یوې سوله ییزې نړۍ د لیدلوري د رامنځته کولو په هیله سره راټول شوي وو. دوی د ملګرو ملتونو په نوم یو سازمان رامنځته کړ چې موخه یې نړیوالې سولې او امنیت ته وده ورکول دي. افغانستان د ملګرو ملتونو د لومړنیو غړو په ډله کې وو چې په سوله کې د نړۍ د لیدلوري په پلي کولو کې مرسته کول وو. د ملګرو ملتونو غړي هیوادونو پریکړه وکړه چې د انساني کرامت او د ژوند د ساتنې لپاره د اصولو په اړه یو بل سند ته اړتیا ده. دوی په بیلابیلو اقشارو پورې د اړوندو خلکو لکه روڼ اندو، سیاسي مشرانو، دیني عالمانو، ټولنیزو فعالانو او نورو نظریات واوریدل او د پروسې په لړ کې یې بیلابیل متنونه ولوستل. د دې ټولو پایله د بشري حقونو نړیواله اعلامیه وه چې د پرمختګ لپاره د یو شخص د اساسي حقونو او ازادۍ لپاره تدوین شوي او هر څوک یې باید درناوی وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې ټول انسانان آزاد زیږیدلي او د ورته کرامت او حقونو څخه برخمن دي. دا مهمه نه ده چې تاسو د کوم نژاد یاست یا ښځه او که سړی یاست. مهمه نه ده چې تاسو په کومه ژبه خبرې کوئ، ستاسو مذهب څه دی، ستاسو سیاسي لیدلوری څه دی، تاسو د کوم هیواد یاست، مالداره او که غریب یاست. دا هغه حقونه دي چې ټول خلک باید ورڅخه برخمن شي. د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د افغانستان په ګډون د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع لخوا د 1948 کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوه. دغه اعلامیه د تبعیض په ضد د شکنجې یا ظالمانه یا نا انساني یا له سپکاوي ډک چلند یا سزا د مخنیوي، د قانون په وړاندې د مساوي حمایت او ساتنې، د واده حق، د کورنۍ تشکیلولو او ملکیت درلودلو حق، د فکر، نظر او دین د ازادۍ، د زده کړو حق او ټولنې او راغونډېدو ازادي او په حکومت کې د ګډون په اړه یو ګډ نړیوال دریځ ګڼل کېده. د بشري حقونو نړیوال اعلامیې د بشري حقونو اویا څخه د زیاتو نړیوالو تړونونو تصویب ته الهام ورکړی. دا په ډېرو هیوادونو کې د داخلي بشري حقونو د قانون اساس هم دی. له 1983 کال راهیسې افغانستان د بشري حقونو د 7 اساسي تړونونو غړی دی چې له هغې ډلې د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو، مدني او سیاسي حقونو، د ماشومانو او ښځو د حقونو، معلولینو او شکنجې د منع. په داسې حال کې چې له بشري حقونو سرغړونې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې په تصویب سره پای ته نه دي رسیدلي، دا اعلامیه موږ هڅوي چې خپل کار ته دوام ورکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ټول خلک کولی شي ازادي، مساوات او وقار ترلاسه کړي.